د کابل کینګ یوټیوب چینل قدرمن لیدونکو سلامونه ستړي مشئ په خیر راغلی هر کله راشئ نو دا ځای هغو دوستانو ته ډیر مشهور دی چې دلته ځي راځي په دې لاره باندې تګ راتګ کوي زه درته نه کوم چې دا کوم ځای ده او دا به کوم ځای وي خو ډیر مشهوره ځای ده او ډیر یو مشهوره کس را سره ولاړ دلته دا چې دا مشهوره کس څوک ده او دلته څه کوي تصویر کې درته ښکاري خو یوازې دا شی نه دي نور د ده څخه پوښتم چې دلته څه کوي خو مخکې تر دې چې د ده مرکې ته ورسم اول تصویرونه در باندې وکړم که ده سره خبرې وکړم نه اول ده سره به خبرې وکړم تصویرونه وګورئ که الله ستړی مشئ په خیر راغلې نو داسې دلته وایي بولاني پخې او بولاني پخو نو دا ولې ته مایپر کې بولاني پخې ولې یو بل چېرته نه پخې دا مایپر چې دی ماما که نه دلته چې دی دا ساحه چې ده د وجې بولاني دلته هوټل چې دي کمې دي د وجې دلته بولاني پخو دلته په ارسانه به یم په صفا توګه باندې ترلاسه کېدلی شي او نو تقریبا د ورځې د 100 200 دانې بولاني پخې او که نه و یو سل یو نیم سل دانې وباس خوښ نه مې خدای یو نیم سل بولاني چې ته وباسې یعنې یو بولاني په لاس افغانۍ ده خو ډېرې پیسې کې څو روپۍ ګټې ورځې داسې وایي چې 800 روپۍ پکې د بې شاګردانو بې حسابه هر څه نه پاتې کېږي یعنې دا ځای سره مالک یې ته دا نور شاګردان دي او دا ما دي دا مې شاګردان دي او خو اشاره کوي پوه شوې زه شاګرد یم هغه ته شاګرد یې ورسره خپل استاد یې مایان په خو ما غلطه ما دکان بیل ده دغسې ته د سره کار کوي او ته خو شاګرد یې هو دغسې نه مې خو دا وګوره پوه شې څنګه مایان هم لري دلته بولاني هم لري نو دا راته ووایه چې دلته کوم خلک ډېر راځي ځکه چې دا بولاني خو په کابل ښار کې هم پیدا کېږي کابل کې هم دي که نه نو دلته د کوم ځای خلک ډېر راځي لکه د ننګرهار خلک د لغمان خلک یا که د کابل خلک دلته راځي شوق د بولاني کوي خوري دا ماما دا ځای چې دی زه چې دی بولاني شوق د کابل خلک کوي ننګرهار خلک چې دي بیا زیاتره وکړي شي په دې باندې هوټلو ته نه تاویږي په هغې کې صحیح صفا شی نه پیدا کېږي دلته چې دی په خپله ګوري په خپله صفا باندې پخېږي ځکه په دې باندې خلک ښه راتاویږي دې طرف ته نو غیر د دې بولاني نه بل څه شی لري دلته دوغ هم ترلاسه کېږي میان هم ترلاسه کېږي که انرژي چې اشکي دلته هر څه په ارزانه به یې ترلاسه کړه دې چې کرایه ورکوي که مفته دې ځای والا کرایه ورکوو چا ته کرایه ورکوي دا ځای مایپر شینواري دي هغوی چې دی بیا حکومت ته مالیه ورکوي لکه مثلا دې ځای څومره کرایه ورکوي دې ځای موږ 15,000 روپۍ ورکوو دلته د شپې هم اوسېږي شپه هم دلته وي هو شپه هم همدلته وي یخني به ډېره وي که ګرمي ولا یخني خو زیاته وي فلمحال ګرمي چې بیا وړی کې چې یم دلته بیا داسې لکه خسته پسرلی وه نو اوس خو دغه ژمی را روان ده که نه نو دلته چې بیا کله موټر ښویېږي را کویږي لاره باندې ته به ډېر زیات خوشحاله نه ولې به خوشحاله ماما یو انسان چې تکلیف کېږي هغې نه خو همداسې ښه دی چې مونږ بولاني خرڅ په خپله په صحیح په صفا توګه باندې تر خرڅولی شي که چېرته لاره بنده شي بیا مونږ هم نه شو کولی چې په صفا توګه بولاني خرڅ کړو نو چې لاره بنده شي خلک بیروبار شي راشي زیاتې ته بولاني خرڅ کړي دا که ګاډي ځي راځي ته به څنګه بولاني خرڅ کړي نه انسان هر سړی خپل قسمت خوري خدای په حوال دی هر سړی مونږ ته راتاویږي یعنې خپل ګاکونه مونږ دومره لرو چې دې ځای ته راتاو شي کوم کس ته ډېره غوسه راځي چې دلته بولاني اخیستلو ته راځي او هغه ته ډېره غوسه راسي هغه کوم کس ده نه مونږ به څنګه کس ته غوسه راځي مونږ دکانداران خلک بیا چې مونږ یو څوک 2 څپېړې په مخ ووایم به مونږ مخ ورونه ګرځو نه خو بعضې اوس مثال یو کس راځي که نه دا بولاني یو طرف ته واړه او بل طرف ته واړه دا ریښه نه ده پوخ کړی دا ګندانه نه ده او دا کچالو نه ده او دا دار او دغه مثال دا خراب او دا پلانکی ده کوم رقم کسان دي بدې راځي دلته هغه چې دي بې حوصلې خلک دي چې یو نوبت یې بل مخکې راخیست کړي چې والا ماته بولاني راکړه هغه ته نه ورکوي بل خفه کېږي کابل ته نه ورکوي بل خفه کېږي چرچ مو ورته ووایي هغه بیا ځان وباسي بیا دغسې خلکو ته یې ما ډېره غوسه راځي بیا تا به خپل نوبت ته ودرېږي بولاني مو خو تا به بولاني به ورکړو بس په ما دې حج ځي مه یوه خبره بله راته وکړه کوم هنر دې زده ده ښه قرائت کولی سي یا که بل چې کوم هنر لري مثال ځینې کسان دي لکه مثلا ښه قاریان دي ښه قرائت کولی سي بعضې کسان دي مثال هغه بل هنر لري لکه مثلا ښه نعتونه لوستلی سي ښه نعتونه ویلی سي بعضې کسان دي سندرغاړي دي سندرې ویلی سي ته داسې یو هنر شی لري او که نه زه والا اوس پورې یو هنر هم نه لرم نو ماشاءالله ګیره خو دې ښایسته پرېښې نو په دې ښایسته ګیره باندې حتما ښه قرائت کولی سي تلاوت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کم تلاوت ته وکړم بس کوم د الله پاک کوم آیات چې ستا په یاد کې وي د قرآن کریم کوم آیات کوم سورت چې ستا په یاد کې وي هغه راته تلاوت کړه صحیح ده اللهم صل به تلاوت کوم صحیح ده بالکل مشکل نشته مهرباني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله علیه العظیم. ډیره زیاته مننه کو دغه چې ماشاءالله تکړه موږ خو کې کنه او مونږ څنګه نه پوهیږم څو وخت موږ کې 15 ټیمه نه 15 ټیمه پوره کې کنه پوره کوم ما چې دې کار کې پوره مونږ نه یو کار سور نه نسی پښتنو کې شاګرد نه وي وک حالا که رښتیا به دروغ بنوي دا څو ټیمه موږ کې رښتیا غاړه دې بندي کې ګوره مقصد ګوره مونږ کې د غاړه بندي کې مونږ ځای کې ګناهګار کېږي ته رښتیا وایې څو ټیمه مونږ کې خلک 15 وخته کېدای شپږ وخته مونځ خو نه کوي استاد تاسو واورېده لیدونکو وایي مونځ یو ټیم هم نه کوي او دی خبره دروغ وایي هغه ما تا سره ګپ لګو مونږ ولې نه کوو نام خدای نورانی څیره لري ښایسته څیره لري کپ لګوي لږ زره ښه سره دواړه سره وړاندې لږ ځکه دا چې هغه اوس هغه اصلي راځي نه وایي بوس وي چې یعنې مونځ نه کوي اوس دا ته ویل چې مونځ نه کوي دوی خپل باندې سره وړاندې ښه دوی دواړه شاګردان دي دواړه هلته کار کوي ښه چې یو په بل باندې امر وکړي نو خامخا هغه ورته غوسه کېږي دا څنګه شاګرد په ما باندې امر وکړه پوه شوې نو دې سره وړاندې اوس ورته وایي مونځ نه کوي دا ښه ده شکر ده خدای دې نور همت ورکړي چې خپل مونځ وکړي ما ګپ سره ولګو ما دا ګپ لګو کله کله ما پاردا او دوی ستا دی وړاندې سره ښه خو خپل منځ کې لګیا یي داسې دا زموږ مشر ورور ده هغه سره کار کوي هر څه مسؤلیت یې همدې ورته ورکړی ده مایپار کې دلته دوی کار کوي لګیا دي که حساب کتاب جمعه یا معاش بعد یا 8 ورځې بعد حساب ورته ورکوي هم کور کې ده اوس ماشاءالله ښه دي تکړه لکه بس حالات تل هم دغسې خوشحال لري ډېرې زیاته مننه کوو نو کله چې راتلی مایپار ته او غوښتل مو چې د دې لارې ننګرهار ته یا کابل ته لاړ شئ بس د دې یارانو خوا ته راځئ او دلته به تاسو ته خوندور پیرکي پخي بولاني به پخي او همدارنګه ښه اچار ښې شړومبې بس هر څه لري خوا ته چې ورسئ او بل ورور هلته مایان لري سمبوسې پکوړې هر څه پیدا کېږي دې سیمه کې دلته مسجد ته ورسه تاسو مونځ اودس ته هم راځئ او ډېرې زیاته مننه کوو تا هم ډېرې زیاته مننه خوشحاله اوسئ تا هم زیاته مننه خیر اوس چې موږ پښتانه دې وکړه کار کله نسي راشي مننه آباد اوسئ قدرمن لیدونکو دا و د نن ویډیو چې ما تاسو ته وړاندې کړه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د نورو سره هم شریک کړئ ډېرې زیاته مننه په الله مو سپارم په مخامخ ښه وخت ولرئ